چې موږ دلته کې راغلي وو د اختر دویم ورځ ده ملګرو پروګرام جوړ کړی و نن چکر لګو ځکه ټوله میاشت مو روژې ونیسلې ډېر خوند یې وکړو بس د روژې میاشت هم تېره کړه ملګرو یې چکر به ولګوو موږ راغلي یو د صوابۍ نه او صوابۍ کې موږ یو د بامخیلو او زما نوم دی محب الله او موږ راغلي یو د ملګرو سره دی ډېره دغه وکړه یاره چې نن مخامخ چکر لګم او موږ ورته یاره کارونه دي دغه دي بس دا خو د اختر د ګمنینو بیا چکر یې نه راځي او روژې هم نیسلي دي او د روژو د ابراس په لږ بهر هغه خو که نه نو بس په دې وجه چې کوم دی نو دوی وایي چې داسې ځای ته ځو چې لږ خاص وي او چې مزه وکړي لږ دغه پکې که نه نو په دې وجه مونږ بس راغلو دلته کې نیسي نوم مې سعود دی او یورو بانخیلو او بس نن د اختر دویمه ورځ وه نو دې ملګرو راته ویې چکر به ولګوو چې د سیند په لور ورشو سور به ولګو ګپ شپ به پکې ولګوو همدا خو اوس یې پر چکر لرلو خوشحاله یې موقع وه څه میاشت روژې ونیسل چې چکر مکاره نه ولګوله میاشت وشوه موږ یې چکر به ولګوو ملګرو سره ګپ شپ به ولګوو اختر چې تېر شي بیا به راشي دا د ځوانۍ عمر دی بېرته نه راځي بې وفا خلکو یاره یې راله دا زړه اوبه کړو د بې وفا خلکو یاره یې راله دا زړه اوبه کړو ځوان یې بوډا کړم شاعره یې راله دا زړه اوبه کړو بچي مې وایي تا تر اوسه موږ له کړي څه دي بچي مې وایي تا تر اوسه موږ له کړي څه دي قسم په خدای د ژوند هسې خواره یې راله دا زړه اوبه او د چا دپاره چې مې ژوند لا وکوو لالیا د چا دپاره چې مې ژوند لا وکوو لالیا هغې ولس هغې نړۍ راله دا زړه وبکه په کتو شم ورته ستړی په دیدن یې نه مړېږم دا په عشق کې لیونتوب دی که ښایسته زما جانان دی بسم الله الرحمن الرحیم ورونو بایګانو زموږ د ځای چې تاسو خوشحاله یې که خفه یې ټکټونه ګران دي بچیانو دا ګراني خو عمران خان راوستی ده که نه موږ نه ده راوستی د ډیزلو ګوره سهار نه ډیزلو باندې دا جنریټر سټارټ دی نو ته خپله حساب وکړه بچې 14,000 15,000 16,000 2 घंटों के 3 घंटों के डीजल हो زمونږ آخر کم پله لاړ شو بله خبره دا ده چې زمونږ دا مزدوران هم ډبل دي دې مزدورانو سره لږه ګزاره کوئ تاسو دا واړه دې علاقو خلک یې د بهر نه یې موږ هم تاسو دپاره نوي نه یو نو مهرباني کوئ موږ سره لږ تعاون کوئ تاسو وایئ چې دا هلکان غوسه کوي دا هلکان موږ سره تعاون ښه نه ساتي نو بچی سهار نه ماښامه پورې موږ آخر لکه څو کسان یو موږ 40-50 یو تاسو اوس مالی دې پارک کې اوس دې موجوده وخت کې تاسو سوره یې د اختر خوشحالي ښه ښکلې په طریقه مناو کوئ دې ځانګړبانو کې چې دی خپل ځان خوږ نه کوئ مهرباني کوئ چې دا کسان تاسو ته څه وایي چې دغه وایي کښېنئ نو مهرباني کوئ چې کښېنئ که څو خوږ لړئ نو مور پلار به خفه موږ به خفه ولې چې دې مول نه راکته یعنې تاسو زموږ مېلمانه یئ ٹھیک شوه نو مهرباني کوئ وروره چې ښه ښکلې دې خلکو سره تعاون کوئ دې مزدورانو سره او خپل ټایم پاس کوئ تاسو شغل نه راځئ نو شغل کوئ مهرباني وروره السلام علیکم